او دا شیبې منګه دوبۍ فریم ته ورسېدو. 190 میټر د دې هایټ دی، اوچتوالی دی. دا به درته په څو شیبو کې ښیمه چې دلته بلها ټورسټ هم راغلي دي، هغو ګرځي موږ سره، بلکې موږ ټول شریک ګرځو. هغو ځان له راغلي دي او موږ ځان له راغلي یو. 190 میټر د دې هایټ دی. دا له پاسه شیشه ده او په هغه شیشه باندې خلک ګرځي. په نورو ملکونو کې خو داسې دي چې هغه شیشې باندې چې کله خپک دی نو هغې کې داسې کریکس راشي که نه، خلک لږ ویرېږي. خو دا هغسې نه دي، دلته کریکس وغیره نه راځي. البته د دې دا هایټ چې دی دا ډېر زیات دی. د تاسو کتی شئ چې د دې انسان ورته بلکل د دې ځای نه سترګې تورې شي. خو خدای دې پکې خیر واچوي. موږ ورته بره ورخېږو، ما سره اوسئ. افسر صاحب دا چې کوم دي دا دوبۍ فریم انټر شو، دا چې کوم دي د دوی ثقافتي روایات دي. دا چې کوم دي څنګه پاکستان کې جامو د ګنډلو مشین دی. دا کتاب ریل چې کوم دي کوم چې قرآن د ښودو د اسلامي دیني کوي. جی قدرمنو دا منګه روانو دوبۍ فریم ته. دلته د دې خلکو پوره کلچر ډسپلی شوی ده. دا چې کوم دي نو دا دوی دا کترې چې شوې کندورې شوې دا داسې ټایپ الایچي شو چاولې شوې کوم خوراکونه وغیره چې دي خوراکونه چې کوم دي نو دا دغه سیستم صحیح. زموږ په پاکستان کې یو ببوزې شو. ببوزې او ټول د میزري نه جوړ دی. میزري نه جوړ کم دغه چې دي لکه شکرېشوره صحیح ده ټول ښودلو دا زموږ سره ده. صحیح. راځئ را موږ اوس خېږو پورته دوبۍ فریم. سمه ده. او قدرمنو دا شیبې اوس موږ روانو. لیفټ چې دی دا سټپ بای سټپ خېږي. را سره بلها ملګري دي. ابوبکر کوم چې زمونږ د دې ځای غایب دی هغه به ابوبکر دا راته ووایه چې دا لیفټ چې دی دا به اوس څومره به پورته خېږي. دا چې کوم دی دا موږ سره 190 میټر چې کوم دی دا موږ پورته خېږو لاست فلور ته. دا شیبې راوختو. دلته هرکلی کېږي. دوبۍ فریم ته وایي په خیر راغلی. سیستم دی سړی ډېر زیات وېرېږي. تاسو د لاندې نه کولی شئ. سړی ډېر زیات ګبراوېږي. دا تاسو کتی شئ جي په پرېږدمه که نه جانانه ما نه څخه دا جي اوس مونږ روانو. دا خبره خو لږه د یرې ده خو به هر حال یریږو به نه، ځان به مضبوط ساتو جي. دا تاسو کته کتی شئ جي قربان. تاسو ګورئ AFGHAN دغه تاسو کتی شئ چې دی په دوبۍ فریم باندې د زمونږ نوم فریم کو. تھینک یو سو مچ ابوبکر، تھینک یو سو مچ. قدرمنو څنګه چې مې تاسو ته ووایي اواز مې هم خراب دی خو دوبۍ فریم ته بره را رسېدلي وو. ټول خوشحاله خلک دي دلته، د ژوند مین خلک دي دلته. په دغه فریم باندې ګرځي، خوندونه ترې اخلي. 190 میټر د دې هایټ دی. دا تاسو کتی شئ. زه چې نږدې کېږم حوصله مې خرابېږي، حوصله. خو بیا هم ګورم ورو ورپاس کېږم. راپاس شوی یم، راپاس شوی یم. ډېر زیات خوند یې وکړو. او دا تاسو بیا لاندې کتی شئ چې په څومره هایټ باندې مونږ دلته ولاړو. په عزیز قسم ښکاري هم نه. بیا هم دغه ټول ملګري خوند اخیستی شي د دوبۍ فریم نه. دلته خلک راغلي دي، دلته ژوند دی، دلته آبادي ده. او بس یو عام ځای کې انویسټمنټ کړی دی، فریم یې را جوړ کړی دی. بس خلک پکې بیا ګرځي را ګرځي. څوک څه کوي څوک څه کوي. هاي دا
انګریزه جوړه ده دیو هم ښه ټیک ټاک خوشحاله دي راغلي دي دلته او دا بیا تاسو کتلی شئ ټوله دوبۍ ترې لاندې ښکاري د دوبۍ فریم نه دواړه اړخ ته یو طرف ته اور دوبۍ پرته ده دا پخوانی دوبۍ ده دا تاسو کتی شئ بل طرف ته د دې نه نیو دوبۍ پرته ده دې اړخ ته نیو دوبۍ ده کوم کې چې برج خلیفه هم تاسو لیدی شئ او د دې تر څنګ نور هم لوی لوی سکای سکریپرز په نظر باندې راځي انګریز ملګری مې را پیدا کړو د دوم جرنالیزم شعبه ده او زما هم ده وایي چې ما له تصویرانو باسه ما یې ښه پخه خو خدای خدمتګارانو انګریزانو Okay. But this is opposite to sunlight. Now over there. Journalist په خپل فوټوګرافر ماته هم ښکاري څه تصویران مې ولوم وایسته. Okay man, you're from which country? I'm from Venezuela, but I live in Spain, in Barcelona. Okay, so you came to Dubai? Yes. For visit? Yes, I'm going to be here around 10 days, and then I'm going to move to Oman. Okay. And I'll spend the same time in Oman. So you like traveling? I love traveling. Okay. And what is your occupation like? Are you doing a job? Are you a journalist, photographer? Yes. I left my job. And now I'm trying to dedicate fully to YouTube as well. I have a channel in Spanish about traveling. Oh, that's great. Damn you, YouTuber. Okay, so what about the experience in Dubai? You were here. What about the people? What about the environment and the peace in Dubai? I'm loving the city so far, man. I've been here only 2 days, and I like the atmosphere. The place is amazing. The distances are huge, though. Like you have to spend incredibly amount of time to move from one place to the other. But it's crazy, I love it. Okay. Would you like to visit Pakistan and then Khyber Pakhtunkhwa, the Pashtun belt? Absolutely. Any country in the world, I would visit. Okay. I've been to almost 60 countries so far. Oh, 60 countries. What is your age? May I ask your age? My age is 36, but I only started traveling 4 years ago. Okay, thank you so much. I will be inviting Khyber Pakhtunkhwa. Thank you so much for giving your time. Thank you. Brother دا د شپږ دېرش کلونو دی او دې سړي بلها شپېته ملکونه یې کتلي دي. دا خلک ځان له وخت ورکوي. دا د ټراولینګ شوقیان دي او دوی غواړي چې ژوند یې ښایسته کړي، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. باد کابل کابل د لوري راغې بنور ترخه په مخوږه او خوږو لګېدنا او زد کوهې زلف دې بیاستې زد کوهې زلف دې بیاستې مستی ناراستی اشکانا یار میں ہندوز و مسلمان یار دفارہ دھرمسال جارو قوما ایک انڈین یہ یہاں پہ ایک فیمیل ہے ہمارے ساتھ اینڈ شی از اے ویری گڈ سنگر بٹ اردو کا سنگر ہے تو چلو ان کو بھی سن لیتے ہیں کتنے سر میں ہے. جناب کیا بات ہے، کمال ہے.
वाह 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 वाह, ये एक शेर आपके लिए। अभी अभी तो रात हुए हैं तेरे फिराक में हम, अभी तो रात हुए हैं तेरे फिराक में हम, अभी हमारे बिखरने का खेल बाकी है। तो ये बाकी खेल राशिद साहब पुख्तो की सिर्फ यो शेर ने डाले को इरशाद कुछ कमेगा तो सही है। गुड गुड। खौरी आहा शुमरी शुमखो पला किन गुल तेरे वाह वाह दादी बमा वाह बमा क्या बात है यार, वाह। एक शेर इसमें और भी सुना दे यार, बड़ा मजा आया। दिलरुबा तस्वीर ज़माना शडल वाह क्या बात है यार, वाह वाह। आहा बमाहा गसे जाना न बदल खौरी, क्या बात है। ये हमारे रहमत शाह साहिब साहब हमारा खामी शायर है वहाँ पे पश्तून का, उसके शेर का तर्जुमा ये है कि अभी मेरा जो माशूक है जिसके साथ मेरा इश्क है उसका तस्वीर जो है अभी उसमें और भी रंग मैंने भरना है अपने दिल के खून से। ये शेर का मकसद ये रंग भरने की बात की आपने, तो मैं इंडिया से हूँ और आप पाकिस्तान से हो, आप भी सिंगर हो, मैं भी सिंगर हूँ। तो म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, नो लैंग्वेज का कोई मजहब नहीं है। तो हम साथ में मिलके दुबई की फ्रेम में बैठ खड़े रह के सिंगर हो के अल्लाह पाक का नाम और ईश्वर का नाम लेके साथ में कुछ गुनगुनाएंगे। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, क्या बात है। सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ नदियाँ नदियाँ, सुर की नदियाँ हर एक दिशा से बहते सागर में मेरे बादलों का रूप लेके हल्की 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 मिले सुर मेरा तुम्हारा। कमाल है जनाब, वाह वाह। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, क्या बात है। चुराया है मैंने लकीरों से, मिले हो तुम हमको। हाय 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 हाय, अभी नसीबों ओ ला 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 ला, ये है सर भाई से तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। क्या बात है। हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। तड़पे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे बढ़कर हम इंसान है, इंडिया पाकिस्तान है, मुसलमान हिंदू से आगे जाके हमने इंसान बनना है। और तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।